زه ستاسې ورور نجیب الله شینواری ډېر ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې په همدې نوم باندې شینواری سپیکس باندې زموږ یوټیوب چینل او ټیک ټاک هم دی. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه ډېره مننه. نن راځو د پیښور د پاکستان پی اس ایل کې 2 لوبې وشوې او دواړه څنګه چې موږ پریډکشن وړاندېونه کړې وه هماغسې صحیح وخته. اولنۍ ملتان سلطان د اسلام آباد یونایټډ چې د ټورنمنټ ټاپ بهترین ټیم و هغې ته یې ماتې ورکړه، او دویمه لوبه کې زموږ او ستاسې حضرت الله زازي ځان ته په ځان ته ټیکنیکلی نیم نه زیات سکور ورته هغه کړی او کراچۍ والا کراچۍ ته په جاز کې ولېږل. اول راځو د ملتان سلطان. ګوره د هغوی بهترین کامبینیشن دی. نن له دغه هم نه چلېده د هغوی کیپټن محمد رضوان صاحب، مګر بیا هم ګوره ټیم یې هغه دی شعیب مقصود چلېده، شان مسعود سکور وکړه او ورسره جانسن چا سکور وکړه. ډاون د اورډر اخره کې خوشدل شاه ورته نن وچلېدی او په یو تقریبا د چې یو 15 بالونو باندې 43 رنزې وکړې. نو هغه رنزې ډېرې مهمې دي. دوی د ټارګېټ 180 ته ورسوه. په د ملتان سلطان داسې بالینګ لاین اپ دی چې 160 نه پورته رنزې وکړي، نو په دې بالینګ لاین اپ باندې دوی دا ډیفینډ کولی شي. مهمه په دغه دپاره دا و اسلام آباد یونایټډ دپاره چې هغوی دا چیز څنګه میچ کوي. مطلب چې یو ټیم کې عثمان خواجه خو ورته 8 رنزې وکړې، مګر باقي کسان میډل اورډر کې افتخار ونه چلېدی، شاداب د هغوی خواصم نه چلیږي، خو آصف علي هم نن نه چلیدی. دا هغوی په دې کسانو باندې ولاړ دي. بالینګ د اسلام آباد یونایټډ هم ښه بالینګ دی، مګر ملتان سلطان اوورال یو ښه کامبینیشن دی. ملتان سلطان ریلی رسو ته ډېر وخت راسې چانس ورکوي. زما په نظر باندې هغه تیر میچ دی نه مخکې میچ کې خم وکوه چې رحمان الله ګربوس صاحب یې لوبولی وی، اول یو ځل چانس یې ورکوي، بیا هغې وروسته چانس یې ټورنمنټ کې ورنکړه. دا انفیر دی زما په نظر باندې، ځکه ته چې یو پلیر راولي، خو بیا هم زموږ پلیر دپاره ښه ده. هغه هلته مختلف پلیرانو سره پریکټس کې مختلف بالرانو خلاف ښه کېږي. یو نیور نو، مګر زما فکر نشته چې په فاینل کې به رالی رسو کینی او رحمان الله ګربز ولوبوي. راځو دا خو د ملتان سلطانو مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي. بالینګ هغوی سره ښه بالینګ دی. اسم شاهنواز دني او سهیل تنویر، محمد عمران او سهیل خان او دغه انادر ون عمران طاهر د ساوث افریقي. نو د ملتان سلطان مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي. راځو دویمې لوبې ته چې موږ پریډکشن کړی د پیښور زلمي به کراچۍ کنګز ته ماتې ورکوي. هماغسې وشو. ښه د پیښور زلمي ټیم دوی سره یو څو فیکټرز دي. دوی سره 2 مهم خلک ټاپ کې، حضرت زازای او کامران اکمل. دا 2 که ورته دې دواړو کې هر چا 50 پلس سکور وکړ، نو چې مخالف ټیم 180 رنزې کړي 180 نو دی چیس کوي پیښور زلمي. که چېرته دوی ورته سټارټ ورنکړه، بیا ورسره امام الحق او شعیب ملک او هغه ویسټ انډیزیان هغه بس هغې کې کین رادر فراشي او 15-20 کویک رنزې وکړي خو آوټ کېږي. نور ورسره دلته څوک نشته. مګر نن ورته حضرت زازی وچلېده، تقریبا 8 رنزې په 14 یا 13 بالونو باندې وکړې او یو لس پکې ایکسټرا و. دا چې یو ځای کې نو نیم سکور تقریبا حضرت زازی او ایکسټرا وکړه. دا باقي نیم شعیب ملک او کین رادرفرد او دغه کامران اکمل ورسره وکړي. د کراچۍ بالینګ ټورنمنټ کې شروع راسې ضعیف و. دوی دپاره زموږ د افغانستان نور احمد صاحب میډل اوور کې ښې وکټې اخیستې. نن هغه لږ سکور ورکوي. بال شاید ګریپ لوندو ډیو و شبنمو نو په لاس کې سي ګریپ نه راتی، مګر بیا هم زموږ افغانان پکې ماشاءالله ښه ځلیږي. نن هغه کامران اکمل وکټه ورته واخیسته، بریک تھرو ولا ورکړه، مګر د کراچۍ بالینګ اوورال داسې هغه بالینګ نه دی چې ټارګېټ ډیفینډ کړي. ځکه دې نه مخکې ورباندې اسلام آباد یونایټډ هم 190 رنزې چیس کړي وو. نو پیښور زلمو دپاره حضرت زازي نن چې کوم لوبه کې یو څه تغییر راوسته. ګوره موږ چې یو چې ځوانان دي او کوم ځوان چې فیل کېږي داسې فیل کېږي چې هغه ټیکنیکل لوبه نه کوي، د انټرنیشنل سویې باندې نه کوي. نو موږ نه غواړو چې زموږ ټیم دغسې لکه کینیا، لکه زیمبابوې، لکه یو ای ای
لکه اوس بنګلادیش خو لږ ښه شوی دی خو دا چې دا 10 کال راسې کرکټ کوي مګر هماغه لیول کې دي سره چې ښه ټیم سره لوبه کوي ستا ذهن کې دا راځي نه چې دوی به چېرته ښه ټیم مات کړي. موږ داسې ټیم غواړو چې کوم ټیمونو سره زموږ مقابله وي داسې ښکاري چې یاره موږ به ټف ټایم ورکو او کیدای شي صرف اپسیټ نه زیاتره چانس 50-50 لکه د پاکستان ټیم چې انپریډکټیبل دی همداسې دی انپریډکټیبل یو خو د مقابلې ټیم دی زموږ یې دې د خاطره حضرت زازی صاحب 2019 ورلډ کپ کې ایکسپوز شو آف ساید د میډ آف لانګ آف په لانګان باندې خو مخکې د یو نیم سیده شاټ واهه خو دا میډ آف ایکسټرا کور ریجن پوینټ تھرډ مین دغه علاقې د سره مکمل دا د نه یوټیلایز کولی نو چې کله تا ته بالر دلته بال کوي نن چې ما د لوبه کې کوم شی ولیدی محمد امیر ورته یو بالو کوي شاټ د دې طرف ته کټ شاټ واخی څلوریزه یو ورته ارشد اقبال دا غوی یو بالو کوي هغه اف سټم ته کور ډرایو نو دا یو څو شینه خپه کې را پیدا شوي وو تھرډ مین طرف ته هم واله نورم ورته کار په کار دی مګر د لږ څو دغه شاټونو او زده کړو ورته ډیره فایده وکړه. بل مهم شی دا و چې تیر میچ کې د اماد وسیم اوټ کړی و دې ځل ته اماد وسیم اول اوور ته راغی او حضرت زازی هغه اول بال کې هغه سلیپ نه واخیستی هماغه سلیپ طرف ته شاټ لاړه څلوریزه شوه بیا یې ښه په کلار سټاپ او سنګله واخیسته همداسې به کوې کوم بالر چې ستا وکټ اخیستي هغه ته به بیا خپله وکټه نه ورکوې بیا که ته ورله وکټ ورکوې نو دا ستا هغه ته د هغه بالر داسې بنې غوندې شي بیا همیشه هغه تا باندې اډوانټیج وي نو ښه دا چې دغسې بالر به په کلار لوبی او بیا به هغې نه وروسته چې موقع راشي کله سیټ شي بیا به شپږیزې او څلوریزې وي نو حضرت زازي صاحب بهترینه لوبه وکړه اما دغسې په کار ورته او زموږ ته همدا تمه ده هیله ده چې دی په راتلونکي کې نور سکور وکړي نورې 50 وایي ګوره دا شخصي لیګونه دي دوی راځي هغې کې دوی پیسې اخلي مګر مونږ خوشحالیږو چې دوی شاټونه هسې ځکه همدې افغانستان د خاطر دا خو زموږ د وطن خلک دي زموږ د وطن خپل ملي اتلان دي او بل ښه کار دی چې دې شخصي لیګونو کې اوس ګوره پېښور زلمي سره وهاب ریاض 145 پلس بالر دی پېښور زلمي سره محمد عرفان 7 فوټر بالر دی هغه بل ورسره محمد عمران ورسره بالر دی نور ورسره په بینچ کې بالر شته لیګ سپینران ورسره ابرار شته د دغه ورسره دی دا اوس لیفټ آرم سپینر خالد راوستی نو دوی سره پېښور زلمو سره خلک داسې شته چې حضرت زازی په پریکټیس وکړي ښه همداسې ملتان سره شاهنواز دني 140 باندې بالینګ کوي ورسره سهیل تنویر ډیفرنٹ انګل سره بالینګ کوي محمد عمران د پاکستان هغه ټیسټ بالر دی چې ډیر وکټې پاکستان تقریبا د 40 ټیسټ کې وکټې ورته اخیستي مطلب هغه ایکسپیرینس کسانو خلاف چې ته بیټینګ وکړي ستا بیټینګ ښه کېږي بل ته ستا کوچ هلته انډي فلاور دی هغه تا سره کار کوي پاکستان سره د پېښور زلمو سره خو ډېر انسمي دی خو ډېر انسمي سره بیټینګ کنسلټنټ چې انضمام الحق دی یو غاټ سوپر سټار د پاکستان نو دغسې کس چې ورسره یې ډېره زده کړه ته کولی شي نو ښه به دی زما دغه نه زموږ پلیرانو نه همدا هیله ده چې فوکس وسي مکمل اټینشن ذهن یې په همدې پریکټیس کې ایښي او زیات نه زیات پریکټیس وکړي نیټ کې زیات نه زیات تجربه واخلي همدا ښه موقع ښه موقع ده دې نه استفاده وکړي انشاءالله سی پی ایل لیګ کې به هم سلیکټ کېږي خو د حضرت زازي محمد امیر یې وواهه ښه بالران یې واله په دغه کې سپټمبر کې چې آی پی ایل لیګ را روان دی 12 د انګلستان پلیران به پکې نه ځکه هغوی بیزي دي بنګلادیش ټور دی همداسې به نور نه همدغه حضرت زازی او همدغه خلک به اخلي ځکه هغوی ګوري چې دا محمد عامر والی شي دا د پاکستان مثلا دا ګوره محمد الیاس ښه بالر هغه وهي یا دا د سهیل تنویر وهي یا دا دغسې نو هغوی والا دا خو هیز ګډ بس ټیمونه یې اخلي نو هیله ده چې آی پی ایل کې هم سلیکټ شي او همداسې نور هم ښه شي دې سره به داسې زموږ ټاپ اورډر 15 موږ ته داسې پلیران ایټلیسټ یو دوه خو داسې راشي چې هغه به ښه ښایسته افغانستان ته په راتلونکو کې لوبې وګټي نو د پېښور زلمو مینوالو ته د ډېر مبارکي سبا بله لوبه ده پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ښه ټیم دی پېښور زلمي زموږ زړه یې چې پېښور زلمي وګټي مګر د اسلام آباد یونایټډ ټیم ډېر بیلنس دی هغوی سره عثمان خواجه اوپننګ کې
او کالن منرو دوی سره هم همدغسې دوه اوپنران دي خو میډل اورډر کې هغوی سره افتخار دی، هغوی سره آصف علي دی، هغوی سره د بل د هغوی کیپټن هم ښه دی. نو مطلب بل هم لوبولی شي که سبا هغوی چېرته هغه لیګ سپینر ولوبوي نو کیدی شي سپینر چې زیاتې وکټې واخلي او ورته ډېر کارآمد ثابت شي. خیر معلومات به وشي سبا زما په نظر باندې اسلام آباد یونایټډ به د سبا لوبه چې ده ګټي او پېښور زلمو ته ماتې ورکوي. معلومات به بیا وشي. خدای دې وکړي زموږ حضرت الله زازی صاحب پکې 50 پلس یا سینچري ووایي او زموږ پریډکشن غلط ثابت شي پروا نه کوي خو چې افغانان ځلیږي موږ خوشحاله کېږو. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه ډیره مننه ده. زموږ فیسبوک لایف پاڼه ده شینواري سپیکس، شینواري سپیکس باندې یوټیوب او ټیک ټاک هم دی. ټیک ټاک کې موږ هغه 1 منټ ویډیوګانې اچو د هغه چې کوم وخت کې د میچ دوران کې یا میچ نه مخکې هغه پریډکشن هغې باره کې. نو یو ځل بیا په کتلو نه او شیر کولو نه ډیره مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.